زما رونو ما عرض دا کولو چې الله جل جلاله فرمایي زه رازقم، زه هر چا ته رزق رسوم. او ګورې چې څوک څومره خوراک کوي او څومره د هغه ضرورت وي، هغه مره د هغه د ضرورت مطابق هغه ته رسوم. اندازه لګوئ دا رزق چې الله پیدا کوي د دې آسمان نه اوبه راوروي، په ځمکه کې زمیندار کرکیله وکړي، د ځمکې نه دانه پیدا شي، رزق پیدا شي، سبزی پیدا شي، واښه پیدا شي. هغه واښه دا څاروي خوري، په هغې باندې څاروي لویږي. که بیا دا څاروي دي بیا دا غوښه پیدا کېږي د هغې نه، هغه غوښه انسانان خوري وغیره وغیره. اوس په دې باندې سوچ وکړئ چې دا کم کم څیزونه الله رب العزت د خوراک پیدا کړي دي، دا د دې مخلوق دپاره پیدا کړي دي. او دا تمام مخلوق چې د هر څیز محتاج دی، الله فرمایي زه هغه ته د هغه د حاجت مطابق رسوم. خو یقین او ایمان پکار دی، اعتماد د الله په طاقت او قدرت باندې پکار دی. زمارو جناب موسی علیہ السلام چې کله د شعیب علیہ السلام سره 10 کاله تیر کړل او د مدین نه روان شو، نو شعیب علیہ السلام ورته خپله لور په نکاح باندې ورکړې وه، نو خپل اهل و عیال هم ورسره دی. شپه ده، په سفر کې دي، لارم ته خطا شوې ده، یخنیم ده، رڼا یې وکتله، دا خیال یې راغی چې دا اور د چرته. نو هغې ته یې وی چې تاسو دلته ایثار شئ، زه دې غر ته ځمه، د اور څه لمبا څه سکروټه څه شی به راوړم، لږ به ځان ته بلکو ګرم بم شو او د لارې معلومات به مکمل. هغې هلته پاتې شو. جناب موسی علیہ السلام چې لاړو، دا اور نو، دا د الله تجلیاتو چې موسی علیہ السلام وکتل، دا د هغې رڼا وه. جناب موسی علیہ السلام ته الله رب العزت پیغمبري ورکړه. الله ورته فرمایل زه لاړ شم مصر ته. فرعون ته دعوت ورکړه، هغه د خدای دعوه کړې ده. جناب موسی علیہ السلام مصر ته روانېږي. انسان دی، د انسان د طبیعت تقاضا ده چې هغه سره داسې وخت کې فکر پیدا شي چې ما اهل و عیال پرېښودی دی، ورځم چې هغې ته حالم وویما او د هغې دپاره د خوراک څښاک څه انتظام هم وکړمه. نو دی په دې خیال باندې ورځي. الله رب العزت ورته فرمایل ادرېږه. الله ورته حکم وکړو، اے زما پیغمبر موسی، دا مخکې دې ګټه پرته ده، دا امسا دې په لاس کې ده، دې ګټې لې را خلاصه که. اوس امسا خو موسی علیہ السلام را خلاصوي، خو ګټه خو الله ماتوي. امسا به څنګه ګټه ماته کړي؟ دا سبب دی، ورته ویې ته را خلاصه که د امسا یې را خلاصه کړه، ګټه په میز باندې وچوده. دا ګټه چې وچوده په میز کې یو بله ګټه د هغې نه راووته. الله ورته فرمایل زما پیغمبره دا بله ګټه هم په دې امسا ووهه. هغې م ووهله، چې ویې وهله هغه ماته شوه، په میز وچوده. د الله شان چې د هغې د میز نه بله ګټه راووته. الله ورته فرمایل دا بله ګټه م ووهه. هغه م ووهله، چې ویې وهله موسی علیہ السلام ګوري ژوندي چینجې را ووتو د 3 ګټو د میز نه، او په خولې کې تازه پاڼه لګیا ده خوري. موسی علیہ السلام خدای پویه و چې رازق زیما، رزق رسول زما کار دی. په 3 کاڼو کې دننه چینجي ته زه رزق رسومه، ستا اهل و عیال دپاره هم زه انتظام کولی شم. زه ته لاړ شه چې کوم کار دپاره ما ستا انتخاب کړی دی او ما درته حکم کړی دی چې دا کار وکړه. فرعون ته لاړ شه
دعوت ورکوله ته زما کار کوه زه به ستا د اهل عیال د رزق کار په خپله باندې کوم موسی علیه السلام بیا سیده لاړو مصر زما وروڼو ما عرض دا کو چې الله رب العزت د خپل غیب د خزانو نه هر چا ته رزق رسوي یو قسم د هغه د رزق نه محروم نه پاتې کېږي بزرگ تیر شوی دی ډېر لوی عالم دی دی خپله واقعه بیانوي چې زه روان وم یو 3 کجورې دي او هغه 3 کجورې دوو کې میوه شته او یوه کې میوه نشته دوه میوه دارې دي یو بغیر میوې ده نو هغه دوو کجورو کې چې میوه ده مونږ ورته ګورو چې یو مرغۍ ده او هغه دغه میوه دارې کجورې ته ځي او بیا واپس هغه بې میوې کجورې ته راځي او وایي لس کرته ما وکتل چې دا مرغۍ دغه میوه دارې کجورې ته لاړه او بیا واپس دې بې میوې کجورې ته راځي فرمایي ما خیال وکړو چې یاره راشه پته ولګوه چې دا مرغۍ لس کرته لاړه راله او دا ځي راځي د میوه دارې کجورې ته او بیا کجوره شوکوي په خولې کې راوړي او دې بې میوې کجورې ته راځي چې دا څه کوي وای د دغه بې میوې کجورې په خوا کې اوچته غونډۍ ده زه په هغه غونډۍ باندې وختم چې وګورم چې دا مرغۍ دا کجورې چا ته راوړي فرمایي ما چې په غونډۍ باندې وختم ومې کتل په دغه کجوره کې یو مار دی او هغه مار ما اندازه ولګوله چې په سترګو باندې ړوند دی او دا مرغۍ چې دا کجوره راوړي نو دا کجوره د دغې مار په خولې کې وایي د مار دا خوله کولو کړې ده خوله یې ساتلې ده دا کجوره راوړي او د هغې مار په خولې کې اچوي او هغه مار دا کجوره خوري ما وی چې یا الله ته داسې عجیبه رازق یې چې دا مار دی او بیا هغه شی دی چې نبی علیه السلام فرمایي مار ووینې دا مضر دی وجنی یې دا الله پیغمبر د وجلو حکم کړی دی او یا الله هغه هم ستا د رزاقیت نه محروم نه پاتې کېږي چې هغه په سترګو ړوند دی هغه ځان له د رزق انتظام نشي کولی نو ربه تا د هغه دپاره دا مرغۍ مقرر کړې ده او د هغه مرغۍ په ذریعه باندې ته هغه ته رزق رسوي بهرحال زما ورونو خلاصه دا شوله چې زمونږ او ستاسو رزق چې دی هغه الله مقرر کړی دی که د حلالو نیت مو کو الله به په حلالو راکوي او که چا د حرام نیت کو الله به ورکوي په حق حرامه طریقه باندې چې الله یې نه ورکوي نه درته نشي میلاویلی ورکوي یې الله خو د نیت مطابق ورکوي د حلال نیت وکړو په حلالو به ورکوي او که د حرام نیت وکړو په حرامو باندې به ورکوي الله رب العزت دې زمونږ د خدای پر رزاقیت باندې یقین محکم کی زمونږ اعتماد د الله په خپل طاقت او قدرت باندې محکم کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین